سلامونه خوږو دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. زه کریم الله ناصري یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې یم له یو سره. ډېرو ملګرو پوښتنه کړې وه چې څنګه کولی شو چې په بایننس کې حساب جوړ کړو او هغه څنګه وریفای کړو. نو د هغې په هکله یو لنډه ویډیو زه تاسو ته جوړوم او ورپسې به یو بله ویډیو ولرو چې موږ بیا څنګه کولی شو چې په همدې بایننس کې پیسې انتقال کړو. نو دا ډېر ساده ده. لومړی تاسو خپل بایننس اپلیکیشن خلاصوئ. کله چې اپلیکیشن تاسو خلاص کړئ نو په پاس چپ لاس ته به تاسو ته یو وړوکی آیکن ښکاري، په هغې چې تاسو ټچ کړه دلته دوه اپشنه درکوي، یو ده د ساین اپ یو لاګین. نو لاګین هغه خلکو لپاره ده چې اکاونټ ولري، نو هغه صرف خپل پاسورډ او ایمیل داخلوي او بیا اکاونټ ته دننه کیږي. او څوک چې اکاونټ نه لري نو هغه باید ساین اپ باندې ټچ کړي. ساین اپ چې کله تاسو ټچ کړئ دلته څو شیونه دي چې تاسو کولی شئ د هغې سره اکاونټ جوړ کړئ. یو دا ده چې ایمیل او تلیفون شمیره، یا که څوک اپل آی ډي لري نو هغه اپل آی ډي سره هم کولی شي چې اکاونټ جوړ کړي. نو موږ د ساین اپ ویت فون اور ایمیل په دې باندې کلیک کوو. کله چې په دې باندې موږ ټچ کړو نو دلته موږ ته صرف په اوله برخه کې وایي چې خپل ایمیل او پاسورډ دا موږ باید دننه کړو. نو تاسو کولی شئ چې ایمیل دننه کړئ خپل دلته. سره له پاسورډه کله تاسو دا پاسورډ او ایمیل ورکړل دلته لاندې کولی شئ چې دغه آپشن باندې کلیک کړئ چې د دوی هغه کوم پالیسي او ټرمز چې دي هغوی سره تاسو موافقه وکړئ او هغې نه وروسته په کریټ پرسنل اکاونټ باندې تاسو کلیک کړئ. نو اکاونټ ته به دننه شئ. کله چې اکاونټ ته دننه شوئ نو له هغې وروسته بیا نور پړاوونه دي، په دې موږ کلیک کوو ورځو. نو کله چې موږ دلته راشو ملګرو د بایننس صفحې ته راشو، بیا بیرته په همدې ځای کوم ځای نه چې موږ شروع کړې وه د دغه یوزر آیکن باندې کلیک کوو. دلته موږ ته د اکاونټ معلومات ټول ښایي. نو زما اکاونټ چون تیار وریفای شوی ده، دې ته ضرورت نشته چې زه دا بیا سر نه وریفای کړم. وریفایډ اکاونټ ده، صرف تاسو ته کومه طریقه چې ده چې څنګه اکاونټ وریفای کیږي هغه تاسو ته ښایم. په دې باندې کلیک کړئ په وریفایډ باندې. دلته چې کله تاسو راشئ ملګرو تاسو ته به یو نوې صفحه خلاصه شي او هلته به درنه درې آپشنه غواړي سټپ بای سټپ. هغه په مختلفه سټپونو کې تاسو باید هغه ډیټا ورته وړاندې کړئ، سبمیټ کړئ تر څو اکاونټ وریفای شي. نو په هغې کې تاسو نه پاسپورټ غواړي، تاسو پاسپورټ عکس او تاسو د فیس ریکګنیشن کیږي یا د هغه قوارې تشخیص کوي چې یو آخري سټپ ده. په هغې کې تاسو خپل د موبایل فرنټ کیمره خلاصوئ، هغې کې تاسو یو عکس غواړي او هغې په مطابق تاسو باید هماغه کوم شی نه چې هغوی وایي هغه ورته وړاندې کوئ. نو کله چې هغه تاسو تکمیل کړه هغه پروسه، هغې نه وروسته په آخر کې تاسو ډیټا سبمیټ کوئ. چې کله ډیټا سبمیټ کړئ نو بیا تاسو ته وایي چې اکاونټ 40 ساعته وخت نیسي چې وریفای شي. نو 40 ساعته وروسته تاسو ته بیرته د بایننس لخوا همدغه اکاونټ ته چې کله راشئ د ان وریفایډ علامه به په وریفایډ باندې تبدیله شي. یعنې کوم علامه چې ما اوس په اکاونټ کې ده وریفایډ په شین خط، دغسې به تاسو ته ولیکل شي او اکاونټ به وریفای شي. نو دا ډېر ساده ده، کوم غټ خبر نه لري، ځکه چې صرف پاسپورټ کوم عکس چې ده هغه باید تاسو واخلئ او آی ډي کارډ هم ورته تاسو سبمیټ کړئ او ورسره د فیس ریکګنیشن وشي. نو دا ډېر په اسانۍ وریفای کیږي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ زما اکاونټ کوم وریفیکیشن چې ده هغه کمپلیټ شوی ده. نو هغه تکمیل ده، په دې لپاره بیا نشم کولی چې زه تاسو ته هغه کوم
سټیپونه چې دي هغه وښیم. خو لنډ زه درته وایم پرسنل انفارمیشن دي چې په هغې کې تاسو خپل معلومات تکمیلوئ، نوم، تخلص، ادرس او دا رقم کوم معلومات چې دوی درنه غواړي. ورپسې د ګورنمنټ ایشو کارت ده چې هغې کې تاسو پاسپورټ راځي، نو پاسپورټ عکس ورته اپلوډوئ. او په دریمه برخه کې د فیس ریکګنیشن ده چې په دې باندې تاسو کله دې مرحلې ته راځئ، تاسو هغه عکس دوی خپله د کیمرا اکسس کوي، نو هغه ته د تاسو د موبایل د کیمرې په ذریعه هغوی تاسو همغه لایف عکس اخلي، یا تاسو ته وایي چې سترګې وخوځوئ یا خوله خلاصه کړئ، داسې یو پوښتنه وي. نو د هغې مطابق هغه ډیټا تکمیلیږي. نو چې کله هغه درې واړه سټیپه تاسو عملي کړئ او کله فارم سبمیټ کړئ، نو هغې نه وروسته 40 ساعته وخت غواړي چې اکاونټ مو دغه په دې شکل وریفای شي. لکه څنګه چې زما دلته وریفای ده، دغه شنه کرښه تاسو ګورئ چې په شین خط باندې وریفاید لیکلي دي او خواته یو د ټیک مارک علامه هم شته ده. نو چې کله دا وریفای شي هغې نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې خپل اکاونټ ته پیسې انتقال کړئ یا پیسې ته یې ولېږئ، چې هغه به بیا زه تاسو ته په دویمه ویډیو کې وښایم. ډېره مننه او دوستانو، انشاءالله د لیدو په هیله. او که چېرته غواړئ په دې هکله نورې ویډیو او معلومات ترلاسه کړئ، نو زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ.